دا اوس امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د طرف نه یو څه فرمانونه راغلی چې دا نوي دودونه او د رواجونو په باره کې او هغه رواجونه زموږ ستاسو په وطنونو کې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې اوس قرار لري بالفعل موجود دی هلته مونږ تاسو هغې سره مخامخ یو موږ تقریبان یو مثلا په زنانو باندې شاقه کارونه کول دا باید دا تاسو ذمہوار تاسو مشران علماء زمون سپینګری مشران روحانیین چې تاسو شورا جوړ نه کړئ د نورو نه طمع مه کوئ او مهر چې ده نو موږ وایو چې مهر وایي دا د جنۍ حق دی موږ تاسو وطن کې څه کوو ولې هغه فلانکي دا دونه په ګران واخیست او حقیقت هم نو داسې اول عمل باید علما وکړي مهر د جنۍ حق دی د پلار حق نه دی میراث د جنکو د خویندو حق دی فللذکر مثل حظ الانثیین خویندو ته میراث موږ نه ورکوو مهر د هغوی نه په زوره اخلو 10 لکه 12 لکه 50 غواګانې ځمکې بله دا ده چې مړي وشي موږ رواجونو پسې ګرځو هلته میت ترکه نه دی پرېښی خو پیغورونه شروع شي چې د خیرات ونه په قرض یتیمانانو ته څه نه ورکوو په قرض باندې خیراتونه کو بیا هغه یتیم غریب ګرځي نو هغه دین هم نه ادا کیږي دا اوس بند دا مکمل بندیز لګېدلی چې دې ته دې خیال وي اوس حج ته خو د دې 2 لکه او یو 2,000 روپۍ به لګي خو چې واپس راځي دوی 15 لکه 6 لکه لګوي ولې دوی وایي چې موږ حج نه راغلي یو که زه غویې حلال نه کوم خلک خاندي 6 لکه بیا واپس په خیراتونه نه صدقه شو نه خیرات شو خسرت دنیا والآخرت په دغه وجه باندې حج ته نه ځي دا رواجونه دا دودونه دا فرهنګ دا ټول هغه رسم باطله چې موږ تاسو ذمہواري د علما قشر سپینګیري مشران علما دغه رنګي دا څونه راځي اتفاق وکړو دا رواجونه نه ختم کو